السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه وئ. دوستانو په دې سیټ باندې ګوري زیبا ګل دی او یو بل الګ دی. ډېرې معذرت سره تاسو سره دا ویډیو شیر کوم، خو دې الګ ډېرې خوږې ټپې کړي دي. که تاسو ووایئ چې مونږ یې وګورو نو راځه زه به یې وګورم او تاسو به یې وګورئ. زری کړي هله نارې کړي چې مین در باندې یما په زیبا ګل هر سړی میان دی. بخت د هغو دی چې زیبا ګل پرې شي میانه په جینکو کې پټه مازه د خیرن لورې زه دې پوندې پېژنمه د صحیح ده، دا خو غلطه ټپه نه ده، دا خو ټپه ده. په دې پوه شوې؟ زه صحیح ده، نورې کوم زه صحیح دا نه وایم. دا پوه شوې په خدای په ما ویلې که ته به بې پوهه نه شې، ته خو داسې زر بې پوهه خطري ټپه باندې دا پوه شوه. اوکې زه سر نه درته وایم، صحیح ټپې وایم، نور پکې هسې نه وایم، ځکه بیا چې ته وخاندې ما ته هم خندا راځي، روغې ټپې رانه غلطې. خو ماته میوټ وکړه، ماته میوټ وکړه چې اگر زه یې خاندم یا مشکل نشته زه هغه ما ته خپله هم خندا راغله په هغې باندې. اوکې یا دې دندې وشي یا ونشي، د یار په کلي تګ راتګ مزه کوینه، یا په تور ټوپک به دې سوری کړم زما په مخ کې په بل ما چوه لاسونه، یا تاوان د دواړو برابر دی. ما ته بېللی تازه بېللی یما، د جدایۍ ورځې د شمارم، ټول تاریخونه مې په زړه لیکلي دینه، یا زما یو ته وې بل مې خدای و، یا خدای خو مې شته خو تا یوازې پرېښودمه، یا الله دې بیا راوله یاره، ماشوم زړګی مې په ژړا درپسې چوینه، یا خدای دې زما د مور انګور کا، زه په مور ګران یم ستا به ډېر قدر کوینه، سترګې د ډنډ باڼه دې غشي، یا د ډنډ په غاړه ګرځېدم ودې ویشتمه، یا په صبرولو چې صبرېږي، پوه شه چې دا به دروغجنه مینه وینه، یا باران ورو ورو پرې ورېږه، زما لیلا به د مکتب نه اوس راځینه، یا زما یې کشره لور خوښېږي، مورې د مشرې صفت کړي خندا راځینه. صحیح شو؟